نن د خوست ولایت اړوند ځاځي میدان ولسوالۍ ته راغلی یم. دا د ځاځي میدان ولسوالۍ ښایستونه دي چې دم ګړۍ تاسې ننداره کوئ. بې له شکه چې ټول افغانستان ښکلی دی. که دلته د یوې پیغلې ورور ټاکل کېږي څومره پورې او څومره ورته بیا تاسې بخشش کوئ چې دا دې تر پاتې دلته خو داسې رواج دی که نه چې هغه خلکو پسې هغه لري اړه لري هغه زیاتې پیسې لري هغه پیسو نه خبرې نه ورسره کوي اصلي ټاکلی نرخ خو چې دی هغه د 4 لکو نه پورته نه دی افغانیو نه ونه ته خېږي اوېځي بیا که ته کېږي نه 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 خو ورته ورته داسې زیاتې ته مه کوه دا خو ځینې توتیانې خبرې کوي خبرې نه شي کولی دا خبرې زده کوي چې بچی اوس بچی دی او نوم دې ورته ایښی دی نوم یې چی دی ایکو ایکو لږ به دې ورسره اضافه کړی وي ایکو کړی به دې وه بس د موټر نوم به دې پرې ایښی وی دې ته څه شی وایي دې ته شکور وایي او شکور ورته ویل کېږي دې کې ډوډۍ ښودل کېږي ډوډۍ بیا هماغسې ګرمه ساتي لکه څنګه چې او دا بیا ښکری ده دا بیا ښکری ده دې کې که تاسې لیدلي کلیوالي ساحو کې کله چې مېلمه ته ډوډۍ راوباسي دې کې ډوډۍ ایښي ځنګل ګډې وډې ونې هم ښایسته ښکارېږي ښکلا یوازې په ترتیب او انتظام کې نه ده بلکل دغسې نو بې له شکه چې ته وګوره دا ګډې وډې دي او دا معلوم نه دی چې دا کمل ته ځو هغه کمل ته ځو دا ګډې وډې دي درنو ملګرو تاسې د دې جوړښت وګورئ څومره ښایسته یې جوړ کړي دي ماشاءالله دا د لاسونو هنر دی چې دلته استعمال شوی دی څومره ښایسته مضبوطې چپړې ترېنه جوړې شوي دي کارخانه به هم داسې ورته جوړ نه کړی شي تاسې دا وګورئ او بیا دغه جاروګانې به تاسې په بازارونو کې ډېرې لیدلې وي دغه جاروګانې په بازارونو کې خرڅېږي خو دلته مفته دي ته دا غوڅ کړه که نه چې ویې خورو څنګه خوړل کېږي دا دا دانه لري دانه لري بس دی بس صبر کړه دا چیرې دي دا داسې دي فقط لکه هغه سرکه چې خورې دومره تروش دي پوستې چې ګورې هغه پورې د دې نه شاته زموږ فرضي کرښه ده پاکستان پوستې کوم هلته دي موږ د مخ مخ پسته چې کسې دی پاکستان پسته دغه د پاکستان پوسته ده ښه او دې نه لاندې بیا زموږ پوستې دي دغه نه لاندې دغه طرف ته هغه سور غونته ځای چې برېښي دی بیا موږ پسته دی دا بیا زموږ پوستې دي درنو ملګرو پاکستان فرضي کرښه تر دې ځایه رارسولې ده سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مو شئ درنو ملګرو تمه ده چې تاسې ټول ګلالي به راته رکه ور وغوڅېږئ نن د خوست ولایت اړوند ځاځي میدان ولسوالۍ ته راغلی یم دا د ځاځي میدان ولسوالۍ ښایستونه دي چې دم ګړۍ تاسې ننداره کوئ بې له شکه چې ټول افغانستان ښکلی دی هرې سیمې هرې درې ته چې ورځئ هر ولایت ته چې ورځئ هر ټبر ته چې ورځئ بلا مینه دې پرې راماتېږي
دا هم ګړی موږ دغه نظاره کوو لکه ثاني جنت چې وي. دا وګورئ، دا طبیعت وګورئ، دا پاکه هوا وګورئ، دا جنتي هوا وګورئ، دا جنتي منظر وګورئ. په رښتیا هم د ستایلو دی. موږ به نن دغه خپرونه له همدې ځای پیلو، له د دې ځای هېوادوالو سره به خبرې اترې کوو، ټوکې ټکالې به ورسره کوو، د دې ځای طبیعت به راخلو، د دې ځای فرهنګ به راخلو، تر تاسې به رسوو. درنو ملګرو، هیله مې ده چې راسره پاتې شئ. دغه ځانګړې خپرونه چې د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند ده، دا راسره تر وروستیو شیبو وڅارئ. زه مهراب ګل مخلص یم او د کیمرې تر شا ځوان بیا محفوظ کاکړ دی. راځئ مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي، یو څو ښایسته نظارې راسره د دغه سیمې ننداره کړئ. ویې ګورئ. بیا هم ستړي مو شئ. تمه ده چې دغه څو شاټونه چې تاسې د ځاځي میدان وکتل، دا ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي. بې له شکه چې ښکلې منظره ده، جنتي هوا ده، جنتي وطن دی او ګلالي ولسونه دي. دغه یو اوسېدونکی راسره ولاړ دی، د سره خبرې اترې کوم. سلام، ستړی مو شي، په خیر راغلي. احتمال شته ستړی مه شئ، تاسې دې په خیر غولی وئ. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. یو کال وروسته دې ګورمه، هماغسې تر و تازه یې. بلکل، بس سترګې دې ښکلې دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. اصل کې ته پوهېږي دا د طبیعت برکت دی چې ته زړښت ته نه یې پرېښی، ته یې خرابېدو ته نه یې پرېښی، هماغسې تر و تازه یې. بلکل بلکل، بس ته هم راته هماغه شی ښکارې. ډېره مننه. زه هم د وطن په سردرو ګرځم، ځکه زه هم هماغسې پاتې کېږم. څنګه دی دا ځل خو وطن ماشاءالله ښه شین شوی دی، تازه تازه پرې الهي رحمت نازل شوی دی او ښه ښایسته طبیعت جوړ دی او منظره ډېره ښکلې ده ماشاءالله. خوند ترې ناخلي که نه؟ ویلې نه، بس دومره به درته ووایو چې تاسې راتلو سره خدای پاک بارانه وکړو په دې ځای، دا یا خوند پکې زیات شو او ډېر خوند یې وکړو چې تاسې دا ځای ته زحمت تکلیف وبسلو. موږ ډېره مننه کوو د نه. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. عبید جانه دا راته ووایه چې د دې ځای په رسم و رواج لږ خبرې اترې کول غواړم که ستا اجازه وي. وبکو، بلکل. کور دې ودان. یو خبره ډېره مشهوره ده چې پکتیا او خوست کې دغه ولور سطحه لږه جګه ده. په رښتیا هم هغه سطحه اوس هم هماغسې جګه ده که نه؟ مشرانو راښکته کړې؟ یاره اوسه پورې خو بس جګه دی. بیا په موږ ځای کې خو که دلته د یوې پیغلې ورور ټاکل کېږي، څومره پورې او څومره ورته بیا تاسې بخشش کوئ چې دا دې تر پاتې؟ دلته خو داسې رواج دی که نه چې هغه خلکو پسې هغه لري، اړه لري. هغه زیاتې پیسې لري، هغه پیسو نه خبرې نه ورسره کوي. اصلي ټاکلی نرخ خو چې دی هغه د 4 لکو نه پورته نه دی افغانیو نه. 4 لکه افغانۍ. خو بیا خلکو سې پارک دی، هغه پیسې ډېرې لري، هغه په 6 لکه کوي، په 14 لکه یا کوي، په 10 یا کوي. دغه ولور په اسلام کې حرام دی. کله مشران نه دي ناست چې دغه ولور بده پدیده چې دا له منځه یوسي او هغه اسلام چې ورته کوم ټاکلی مهر دی هغه ورته ورکړل شي او هغه هم جنۍ ته ورکړل شي چې دغه ستا حق دی ووایخله، ته چې ورور ته یې ورکړې، پلار ته یې ورکړې، خپل ځان سره ساتئ، خاوند ته دې ورکړې، چې هر چا ته ورکړې، هغه د خپل اختیار دی. دغه وشي څنګه وي؟ دا شویه دی، کېږي به انشاءالله، عملي به کېږي دا، ځکه چې په دې خبرې روانې دي موږ مولایانو. اوس خو حکومت اسلامي حکومت دی، شریعت ډېر خواند ورکوي که نه. نو دا خبرې موږ کړي دي، مشرانو کړي دي او بعضې خلک عمل په کوي، بعضې نه په کوي. بلکل. دلته بیا اسلامي امارت منصوبین ورته ټاکلې لایحه لري که نه لري چې دوی پسې وګرځي یا ورنه پوښتنه وکړي چې دا پیسې تاسې ولې واخیستلې، وام نه غوښتلې، څنګه مو وکړل؟ نو دا خبره چې بس دې ته پام دی
اسلامی امارت او ته پام دی که نه بار بار یې لیدي او یایي خو دا به عملي کېږي انشاءالله دا کار به خامخا عملي کېږي ډېر عملیا شوی دی او ته کوم پلو خوشحاله چې ولور واخیستل شي که وانخیستل شي او زه خو داسې خوشحاله یم که نه چې اوس بعضې هلکان دي د همدې د خطیره په دوبۍ کې ټیم تېروي په قطر کې تېروي 15 کاله 10 کاله داسې ټیم تېروي که نه چې زه پیسې وګټم هلته واده وکړم او باید دا نه واخیستلی شي ښې دي نه واخیستلی شي ښه دی بلکل ډېره مننه د زلمي واده چې کله پیلېږي هغه پیل مراسم د کوم ځای نه وي مثلا چې تاسې کله مثلا د یو زلمي واده تیارېږي تاسې پیل یې د کوم ځای نه کوئ پیل خو مونږ لکه د واده شروع که نه خو بس همدا رسم رواج نه مونږ شروع کوو لکه وریجې پخوو او مړی جوړوو یار دوست ته خبر ورکوو هغې نه بعد به مونږ ورېځه ورته ټکو که نه چې په دې ورځې مونږ واده دی هغه ته ټول خپل خپلوان ارڅي بس مونږ پیل دی په کلیوالي ساحو کې داسې دی چې دغه کلي کې یو 2-3 کسان داسې چې بیا دا نور کلي ورته معلوم وي هغه نور کلیو پسې لیږي چې پلانکي کلي ته ته ورشه دا کلی ته خبر که پستانکي کلي ته ته ورشه دا کلی ته خبر که او ته دا کلی خبر که داسې او په ښار کې بیا داسې وي چې کارټونه ورکول کېږي دلته کارټونو حساب دی که نه همداسې لفظي ورته ویل کېږي چې سبا دلته واده دی وراشي دلته خو ډېرو ملګرو ته لکه اوس ښه ملګري چې څوک ګڼي دي ځان که نه هغو ته کټونه ستوي بیا په موبایل زنګ ورته وایي او دغه څو خبرې دي چې دا کوي هغه مخکینی کارخانه و چې یو کس به خپله ورتلو مثلا دلته د یو چا واده دی د توفیق واده دی او زه عبیدالله جان ته دا ویم چې عبیده هغه پورې کلي در سره خبر که ورشه دا ښه خبره نه وه چې هغه دوستان به دې لیدل او مخامخ به دې ورته وینا کوله کوي دغه کاره کوي کاټ استوي زنګ وایي په خپله ورڅیا دا درې واړه کارونه کوي درې واړه کېږي ښه ډېره مننه نو اوس دا راته وایه چې له دې وروسته به چېرته ځو بازار ته ځو د هغه نه اخوا ته هغه سیمو ته ورځو کوم ځای ته ورځو د خیره یاره بلکل یاره مو په بازار دی او دې کلي کې به وځو په بازار به ځو همغه ځای پخواني ځای ته به ځو انشاءالله بس هغه مخکې چې ما ورته یو ځل پې چکر هم وهلی و هلته به ورشو وخت هم ناوخته دی خدای دې وکړي چې دا بازار راباندې بند نه شي درنو ملګرو آباد ډېره ډېره مننه چې تاسې موږ سره زحمت وبسلو تکلیف مو وکړو الله دې ونازوه نو درنو ملګرو را سره پاتې شئ مخکې ورځو دغه طبیعت هم در باندې ننداره کوو بازار ته هم ورځو د بازار هغه غاړه نور ښایسته ځایونه دي هغه ځایونه در باندې ګورم راځئ ملګرو تاسې راځئ دا څه شی دی توتي باندې شی کې ستړی مو شي ښه یې جوړې تکړی په دې شی کې ته راځه چکر دې ورکولو خو راخلاص کړه چې چکر ووایي که نه تا خو بیا هم پنجره کې اچولی دی ونو ته خېږي ونو ته خېږي بیا کته کېږي نه 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 خورتي ورته داسې زیاتې ته مه کوه دا خو ځینې توتیانې خبرې کوي خبرې نه شي کولی دا خبرې زده کوي اوس بچی دی اوس بچی دی او نوم دې ورته ایښی دی او نوم یې چی دی ایکو ښه لږ به دې ورسره اضافه کړی و ایکوا کړی به دې وه بس د موټر نوم به دې پې ایښی وی ښه ابوبکر خانه ماشاءالله ښایسته خو همدې د کوم ځای کړې ده د هرات نه هرات نه راوړې چا راوړې پلار دې راوړې ښه پلار دې څنګه دی اوس ښه دی ماشاءالله زه الله تعالی دې ورته ښه کړي اوس نو دې ته چکر ورکې دلته یې ګرځې او خوراک ورته څه شی ورکې خوراک چوپرګل دانې خوري چوپرګل هغه څه شي د زړي ښه او ننګوري چېرته دي ننګوري دلته وي کوزه دی ته یو څو دانې خو ماته راغوڅ کړه که نه زه خو ستا میلمه یم نن صحیح ده راته غوسه یې کومه دي نو ته خو دلته ماته ولاړ یې ته راځه چې ورشو کوم ځای کې دي دا میلمه دې ځان سره واله که نه دا میلمه دې ځان سره واخله ته ځه کوم ځای نه راته غوسه یې ته راځه دا ننګوري خو ډېر واړه دي که نه دا ځل الله دا دې چې شی وکړه دلته وګوره راشه دا توتي دی الو چې ګورې دلته دا وګوره دا الو الله هغه ګوره خلاصېږي در نه نه ځي ښه نو ننګوري تا څو دانې راغوڅ کړه ته راوړه
دا نو دا واله ها دا پاتې شونې هم در واخله ته دا غوڅ کړه که نه چې ویې خورو څنګه خوړل کېږي دا دا دانه لري دانه لري بس دی بس صبر کړه دا چیرې دي دا داسې دي فقط لکه هغه سرکچې خوري دومره تروش دي دا خو دې چې خوري بیخي کیسه کې هم نه ده دا وګوره عادت شوی ورسره ګورګوري خوند کوي که دا ورګورې ده ښه او هغه څنګه دي مټاک مټاک هغه دلته دي شته دی شنه دی شنه دي نه کور کې خو به لري په رسکلني به پاتې نه نشته ولې نشته دی نه پاتې به یې ګوره والکه څه څه خبرې مې دا چې تا ولې رانوړو دونه حجره کې ته کېناستم چې دا به چای راوړي ډېر وخته پورې انتظار مې و تا چای رانوړو ولې خو شوی نه و چای که نه اوس را دې وړو که نه بیا چای دې راوړو بیا چا وڅکلو موږ خو نه دی څکلی تا وڅکله مې دی څکلی توفیق خانه ما چای وڅکو ډېره مننه الله دې ښه لره ژوندی اوسې ته زموږ وراره دا د نقیب الله زوی دی او زموږ وراره یادېږي او ډېر یو ذهین ماشوم دی ډېر یو داسې یو ماشوم دی چې زه چې کله هم راځم دا ډېر په ادبومه او ډېر میلمه پاله دی چې ورته یې چای راوړه چای ته رسوي که ورته یې د اوبه راوړه اوبه راته راوړي که ډوډۍ دې ورته ویلې هر څه ورته ویې درته یې رارسوي درنو ملګرو څومره ښایسته ژوند دی دا تاسې دا ژوند قیاس کوئ چې د بوټو لاندې د شپه ورځ وي او د دغه بوټو نه ستا خوراک وي او دغه تازه میوجات خوري دا خو اوس واړه دي او دا پوره شوي لا نه دي هغه ثمر ته نه دي رسېدلي دا کله چې ورسېږي دا چې خوري نو بیا ډېر زیات خوند کوي نو راسره پاتې شئ مخکې ورځو د ابوبکر خبرې خو مو واورېدلې خو دا توتي خبرې مو وانه اورېدلې توتي کله خبرې شروع کوي شپږ میاشتې بعد خبرې شروع کوي بیا به ورته بیا راشو نو راځئ درنو ملګرو تاسو هې در باندې ګورو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی ډېر زیات خوشحاله یم چې په وطن کې یم او د وطن د دغه جنتي منظر نه خوند اخلم نو کاکړ صاحب ما ته خو لرې نه راغلي یو او دا اوږد مزل مو طی کړی تر دې ځایه رارسېدلي یو څنګه ستړی خو به نه یې ځاځي میدان نه ستړی نه یم مخلص صاحب څومره چې مخکې ځم هغومره حوصله هم ډېرېږي او مینه هم ډېرېږي او داسې احساس لرم چې بیخي ښکلی اصلا دلته په لفظونو کې فکر نه کوم چې بیان شي بلکل په طبیعت دې سترګې مړې شوې که نه یاره زه کله کله خبره کوم چې په طبیعت سترګې فکر نه کوم چې مړې شي نه مړېږي نه مړېږي نه بلکل دلته چې راغلې دغه ښایست دې ولیدل دا غرونه دې ولیدل دغه ونې دې ولیدل سیړۍ دې ولیدله خونه دې ولیدله او نختر دې ولیده شاعري دې ذهن ته راغله که نه شعر خو په طبیعت پورې تړلې خبره ده مخلص صاحب نو ولې نه شعر ذهن ته راځي او ډېر زبردست شعرونه ذهن کوم بیتونه دې ذهن ته راغلي که څه هم په طبیعت پورې تړلي دي هغه دغه وایي څه ورته وایي درویش روښان چې حالات ښه نه دي طبیعت د صنم هم ښه نه دی زلفې او راڼې په مخ راوړې موسم هم ښه نه دی دغه د زلفو راوړل په مخ باندې او ګډ وډ دا ډېره ځانګړې ښکلا وي که نه او بیا د طبیعت سره سیلۍ ښکلا او د هغې ګډ وډ ویښته دا نو بیا د ستایل ورکه خبره ده بلکل ته هم داسې غږېږي لکه کاظم خان شهدا شعرونه په اسانه پې سړی پوهېږي نه دا ته څه شی وې ګډ وډ ویښتو پلانکې وړینګرې زه اوس په طبیعت سره غږېږم تا به کې ویښته هم ما دا خبره ځکه وکړله دا طبیعت دومره ښکلی دی ذهن ته مې ځکه دا شعر راسي ښه هغه
کرن خان یو بیت بل هم وایي چې د غرونو ګډې وډې ونې هم د ځنګل ګډې وډې ونې هم ښایسته ښکارېږي ښکلا یوازې په ترتیب او انتظام کې نه ده. بالکل دغسې نو بې له شکه چې ته وګوره دا ګډې وډې دي او دا معلوم نه دی چې دا کمل ته ده او هغه کمل ته دی دا ګډې وډې دي خو ښایست یې بیا وګوره دغه نندارې ته بیا وګوره څومره ښایسته فضا یې جوړه کړې ده. نو په رښتیا هم یوازې ښایست په انتظام او ترتیب کې نه ده ښایست چې چېرته یي هغه نو نابللی میلمه دی او زړه ته خپله راکېږي که ته وغواړې او که ونه غواړې که نه. یو شاعر وایي چې من د زړه په دروازه ولیکل چې بې اجازې ننوتل منع دی خو عشق ورننوت ویل موږ نالوستي خو لوست نه پوهېږو. داسې ده او طبیعت خو بیا زړه ته نه ګوري هر زړه ته ورننوځي که ښه وي او که بد وي. بالکل طبیعت بیا یو داسې شی دی چې ستا خبره نه د ماشوم زړه غواړي نه د لوی زړه غواړي نه د پوه او نه د داسې چا چې هغه ذهني توازن یې جوړ نه وي. هر هغه څوک چې انسان وي او زړه ولري طبیعت پرې غالب وي. بالکل طبیعت. ډېره مننه کور دې ودان چې خبرې ته درس وکړې. کور ودان او یو مننه تا مخلص صاحب چې ځان په زحمت او د طبیعت ته ځي نو د دې مننه باید درڅخه وشي. کور دې ودان او په ډېرو الفاظو ارزي. الله دې ونازوه. دا زموږ استاسې مسؤلیت دی کله چې موږ د دې ملت په پیسو باندې تعلیم کړی دی د دې ملت په پیسو باندې موږ تاسې رالوی شوي یو نو اوس دا را باندې حق لري چې موږ دې ته خدمت وکړو. زموږ د وسې نور څه دي دغه ښایستونه دي ور رسول دي او دا موږ تاسې کوو. ډېره مننه. کور دې ودان. ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره پاتې شي. ستړي مو شئ درنو ملګرو ښایسته خوست کې یو په خوست کې بیا ځاځي میدان ولسوالۍ ده ښایستونه بې له شکه چې د زړه تل ته کېوځي ډېره ښایسته سرسبزه او په غرونو منځ کې ایساره ولسوالۍ ده ډېره خوندوره ولسونه یې له مینې جوړ دي. یو څه چې دلته جالبه دي زما لپاره هغه دغه بوټی دی. دې بوټي ته څه ویل کېږي په کوم ځای کې استفاده کېږي څه شی ترې نه جوړېږي په همدې تړاو له دغه ځوان سره خبرې اترې کوم. سلام سلام شه په خیر راغلی. وعلیکم سلام. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ عبدالقادر. عبدالقادر. د دې ځای اوسېدونکی یې؟ کور دې چېرته دی دلته؟ د پورې منځ کې دی. دغه پورې منځ کې دی او څومره مزل دی چې داسې ورشو؟ مزل خو پورې دی. ښه باره دی. ښه باره دی خو مقصد ماښام د مېلمانه یو چې پورې او که وري خو موږ درځو هلته صحیح دی؟ ډېره مننه. دغه ته کوم بوټی وایي؟ دغه ته مزرګي نه وایي. مزرګي نه وایي او دې نه څه جوړېږي؟ دې نه کړبون غړای شي دا ورونه مو چپړاکیات نه جوړوي مصالې ته نه جوړېږي خولۍ هم ته نه جوړېږي لدونه ته نه جوړېږي. بالکل. او هغه یو رقم ته هغه چې هغه واریږي چې د پارش بالکل فرش غوندې ته نه جوړېږي هغه وریجې پرې پاتې کېږي. بالکل. نو درنو ملګرو دا دومره یو طبیعتي بوټی هم دی چې اوړی ژمې هم دقسې شینې ده دا کله وچېږي نه همداسې به وي که نه دا اوړی ژمې هم دقسې شین وي نه پرې اوړی تاثیر کوي نه پرې ژمی تاثیر کوي نه پرې باد تاثیر کوي نه پرې باران تاثیر کوي نه پرې لمر تاثیر کوي بس همدقسې شین وي دا او کمالات یې دومره دي چې د دې نه څو قسمه شیان جوړېږي. سوځولو کې هم استفادات نه کېږي. سوځولو کې هم استفادات نه کېږي. بالکل. نو پزکې ترې نه جوړېږي څپلۍ ترې نه جوړېږي خولۍ ترې نه جوړېږي او مسله ترې نه جوړېږي هغه یو رقم ته هغه دي دغه فرش غوندې وي دغه د وریجو لاندې ودونو کې به تاسې ډېر لیدلي هغه ترې نه جوړېږي. دغه یو دوکاندار دی هغه ترې یو څه ناڅه شیان جوړ کړي دي او هغه ترې هغه ورته ښایي دې نه هغه شکرې هم جوړېږي هغه ډوډۍ چې موږ تاسې پکې ږدو کشریش کارونه پیټورې ماړې چوکۍ. او بالکل. نو دا ډېر یو کمالي بوټی دی او دا بیا په ځاځي میدان ولسوالۍ کې بیخي ډېر دی. دلته خرڅېږي دا پزکي شیان ښه دا به غږیږو ته راځه که نه. درنو لیدونکو تاسې راځئ هغه ځای ته ورځو ځوانه ته م یو څو قدمه راواخله زه تاسو سره مو خبرې اترې کوو. څنګه دی د میدان ځاځي ولسونه څنګه دي ځوانان څنګه دي کرکټ یې کوي نه کوي
امن دی نه دی دغه کیسې راته وکړه والا کاروري کوروري دی امنیت دی بس ژوند روان دی کار روزګار دلته شته چې شي کار روزګار خو د کوزه پستو ته تونلونه ور ویل دا خو کیا خلکو مزدوري وکړل یو شو پورې هو 100 روپیا وتلی دي سنه ډیر وتلی نو ورزو به د خیر سره دکان ته ور شو هغه دکان کې به د خیر سره هغه پزکیان او شیان چې د جوړ کړی دي هغه به وګورو راځه السلام علیکم روخی السلام علیکم روخ خاصه خیرت دی دا شیان جوړیږي درنو ملګرو دا وګورئ دا د څه وي د شکور وي او شکور ورته کیږي د کې ډوډۍ خودل کیږي ډوډۍ به هغه سه ګرمه ساتي لکه څنګه چی او دا به اشکرې ده د دې کې کته سي لیدلې کلیوالي ساحو کې کله چې ملمت ډوډۍ راو باسي د کې ډوډۍ خي د پاسه په بسترخوان خي بس ملمت مخته کې دي هغه به ډوډۍ ته راخلي او خوري او دا به غټ اشکرې ده دا به غټ شکور ده کنه کشرین ورته دی بن شي کوي د کې غلا ملاچي ولی غلا چي دی کې غنم شو د ځنه سمون شو خدا شي دا به مساله ده الله له وخت دا مې وغورځول کچ دا به مساله ده نو دا رنګ کړم څنګه ده دغه هغه ته رنگ ورکي رنگ خرڅيږي بازار کې بازار کې رنگ خرڅيږي هغه نه جوړي السلام علیکم استاد خیر جوړي تکړه دا تا جوړ کړی استاد دا مو جوړ کړی او چپړې څنګه دي چپړې دا څو نمبر چپړې دي دا ته نمبر چپړې دي نمبر کوم ځای کې لیکل تا نمبر خو په لیکای نه په ذهن کې لیکل لري خډيره مننه او د دې قیمت څه دی استاد دا خو 1500 روپے قیمت 1500 افغاني او دا کله د شوشال لپاره غسل کیږي دا خو دایمي نه غسل کیږي کنه دا بس خالي څه وګورئ پورې غوندي یو 15 دقیقو ته لزقو ته چول کیږي د چې کله د چکر وځي یا پارک مارته یا د ډاکټر وي یا انجینر وي د صيغه ته چې وشه بیا یې خپوته شي درنو ملګرو تاسو د دې جوړښت وګورئ څومره خسته جوړ کړی دي ماشاءالله دا د لاسونو هنر دی چې دلته استعمال شوی دی څومره خسته مضبوطی چپړې ته نه جوړی شوی دي کارخانه به هم داسې ته جوړ نه کړی شي تاسو دا وګورئ او بیا دغه جاروګانې به تاسو په بازارونو کې ډیر لیدلې وي دغه جاروګانې په بازارونو کې خرڅيږي خودل ته مفت دي هغه بوټي دي راويش کا او جارو تنه جوړه کا خو جوړول بیا هنر غواړي دا جوړول یو ځل ګوري تاسو ننداره کوي څه رقم ته جوړه کړی ده بیا دغه کمزې کې جوړندول کیږي چې د دې دازې وګوري څومره خسته برابر کړی دی ماشاءالله الله تعالی دې هنر کې لا اضافه واله راوله کور دی ودان دغه مصلا تر واخله کنه چې وی ګورو د دې آفرین د دې قیمت څو دی دا 300 افغاني دا څومره وخت پورې دوام کوي دا ډیر دوام کوي دا خو لاس کولا کوي 15 کولا دوام کوي دا زړه نه لري دا زړه نه لري چې باران ونوي چې باران ونوي لمر دې نه ونوي دا سرټه وشو غورځاوي نه چې شاړې سي خوندې کوي کې ګدې کوړیاوي منځ تر خالي المس پکوا شل کولا نه زړیږي د نو ساده تاسو نور شي جوړو یو وخت کې زستا دکان ته راغلی هم کدی یاد شي هغه وخت کې ټوپک دی جوړ کړیو د مریونه رنگ شیانو دلته هغه دی جوړ کړیو یو ټانګ دی جوړ کړیو نور شیانو اوس هغه یو شیم نه ګورم دلته خرڅول ک څنګه دا د سیده چې واخو خرڅ ولا مسم کې خپل مسم کې خپل شای جوړو کنه سیزن وی خپل ارشي خپل سیزن مخکې دلته سیلګر بډیر راتل کنه وشاشیون به خستال وسیلګر د کامرسي دا جنگو منګونه لګل سره ډوریږي لګوي غره وشته واجنه او د جنگونو اړوند راته چې اوس څنګه دي امن دی وطن کې نو وضعیت صحیح دی اوس وضعیت جوړ دی ډیره مننه او څنګه دی اوس خو باران هم شي او یو څه یا خښوي دی او صحیح دی اوس خیر وی بارون وشو باران ته تاسو په خوستۍ لهجه کې څه وایي مونږ شګرا و دی شګرا او غرات څه ته وایي غرات شي غرات نشي ورکه خپا نشي اندې دوی کنه ګوره دوه لفظ مې یاد کړ شګرا او غرات نشي مطلب چې خفا نشي او نو خفا نشي چې خبرې مې سره وکړلې الله دې خلره او دغه د میدان زازي ولسوالۍ یو خواړه ډیر مشهور دي پویږي غچ شي دي خیرانی وریجی کنه خیرانی غټي وریجی دغه سی وای خیرانی وریجی ډنډکای وته یای څو وری وته یای کنه دا هغه وسنګ شي چارته ورشو په دې نیمه شپه چې یو سوګیا ته برابر کی ولا مونږ بیا ته برابر کو خو زه سده چې سره مطالبه نشوي هو هغه لګ وخت ډیر غواړي فکر کوم
څومره وخت غواړي یاره ډېر وخت نه غواړي خو غوړي بر پیدا کوو خپل لرونه بل ځای بر پیدا کوو ښه نو هغه مو چې که ګنټې کې پیدا کړل که نیمې ګنټې کې مر پیدا کړل څومره وخت چې مې را پیدا کړل یعنې پیدا کوو یې ها پیدا کولو څه پیدا کېږي ښه نو څنګه کوو عبیدالله خو چې ما تیار کور کې برابر کړي دي هلته ورځو هلته به خورو عبیدالله بیا څه لګوي بیا خو مونږ عادي سره څو ټول ځو وختي خو دغه ځوانان هلته وریجې راوړې وې او رقم ته خوندوره وه زه چې تر څو د خبرو نه بېکاره کېدل مې دوی ټوله خوړلې وه څه مو کړه شته دی ګوره ټول خلاصه نه کړي هغه د زما سترګې دي هغه به ډنډکي والا وریجې وي نه که نه نه هغه سیله وریجه وه هو ډنډکي والا وریجه خو هغه سره خورو دلته خو سیله وه سیله وریجه خو پیدا شي ته ډېره مننه کور دې ودان الله تعالی دې باعزته لره ډېر زیات خوشحاله شوم چې یو وخت د دغه سیمې نه موږ یو بد خبر اورېدو چې دلته جنگ دی او یو څه امنیت ګډوډ شوی دی خو زه بیرته راغلم دغه سیمې ته ته لږ راشه دغه ملګرو ته دا ځای وښیو درنو ملګرو یو وخت زه دلته راغلی وم مخکې هغه وخت هم امنیت ماشاءالله دلته ډېر ښه و هغه پوستې چې ګورې هغه پورې د دې نه شاته زموږ فرضي کرښه ده پاکستان پوستې کوم هلته دي مونږ د مخ مخ پستا چې کسي د پاکستان پستا دی دغه د پاکستان پوسته ده ښه او دې نه لاندې بیا زموږ پوستې دي دغه نه لاندې دغه طرف ته سور غونته ځای چې برېښي دی بیا مونږ پستا دی دا بیا زموږ پوستې دي درنو ملګرو پاکستان فرضي کرښه تر دې ځایه را رسولې ده الله تعالی دې داسې وخت راولي چې دغه پوسته هغه پورې غرونه چې ښکاري د هغو هم ور واړو هغو ته مونږ یې جوړې کړو او داسې خوستي زلمي لرو او دا سڼور زلمي نه دي چې په وطن کې اوس دي باور وساته چې 15 کاله وروسته 6 کاله وروسته دا کوم ارمان چې موږ تاسې لرو دا به پوره کیږي بالکل دغه غرونه چې اوس موږ ته ښکاري او اوس په پنجاب تر ولکې لاندې دي داسې وخت به راځي انشاءالله چې دا به زموږ ولکې لاندې یو دلته به موږ ورځو خپلې پوستې به جوړو هغو ته به ځو چې توتون په سیاله پخېږي خو ماشومانو ته بیړه وي که نه دا به وشي خو بس ټیم لګېږي که نه ټیم لګېږي انشاءالله نو ورخطا کېږو ورته نه انشاءالله چې وخت به راځي بس دا غلی ورته کولو غش شته نه که نه موږ خپله دا سرحد کې ډېرې جګې ټیټې ورسره تېرې کړي دي اوس هوا سره لګیا یو نو بس خوشحاله شوم چې اوس بیا په وطن کې د امن څپې دي او خوشحاله یم الله تعالی دې دا د امن څپې له موږ نه ناخلي کور دې ودان ژوندې ته لري خو لا مو خوشحاله باد لره چې موږ پښتنه کوو مننه ډنډکې به خورو د خیر انشاءالله ډنډکای به خورو بالکل بیا خورو که نه ډېره مننه کور دې ودان الله تعالی مو باعزته لره درنو ملګرو زه ډېر زیات خوشحاله یم یو 15-16 میاشتې وړاندې له دغه ځای نه ډېر بد خبرونه موږ اورېدل چې خدای مه کړه په دغه ځای کې جنګ دی ناامني ده دا دي هغه دي خو نن زه ورته خپله راغلی یم دغه سرحدي ولسوالۍ ده او هغه د پاکستان پوستې دلته زموږ مجاهدین پراته دي خو انشاءالله چې هېڅ ستونزه نشته دی زموږ مجاهدین شپه ورځ په ځان یوه کوي زموږ امنیت ساتي او هېڅ غلیم ته دا اجازه نه ورکوي چې په هېواد کې دننه لاسوهنه وکړي یا یو قدم را وړاندې شي انشاءالله چې دوی ورته پوره دي که اړتیا شوه نو موږ هم ورته سنګر ته آماده یو چې سنګر ته ورشو درنو ملګرو له تاسې مننه چې راسره وئ دغه خپرونه مو ننداره کړله زه تاسې په لایزال څښتن تعالی سپارم زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه محفوظ کاکړ له تاسې اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ تر بیا ښې چارې